لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. دی آیت اوس د قسم قسمونه بیانېږي چې قسم په درې قسمه دی. لا يؤاخذكم ننسي تاسو الله باللغو فبي اراده، باللغو فبي اراده فی ایمانکم فقسمون استاسو کی، ولکن یؤاخذکم لیکن نسی تاسو بما فهغ کسبت چې قصد کړي وی قلوبکم زړونو استاسو. دې کې د قسم قسمونو له اشاره ده. قسم په درې قسمه ده. یو لوي لیکيږي یمین اللغو، او بل د یمین غموس، او بل یمین منعقده. یمین اللغو دی لوي د امام ابو حنیفه رحمه الله د قول مطابق چې یو سړی په تیرې شوي زمانه کې په یو شی باندې قسم وکړي، دا سړی په زړه کې دا وایي چې ګنې زه رښتیا وایم، خپل ګمان دی چې ګنې زه رښتیا وایم او حقیقت کې هغه دروغ دی. په تیرې شوي زمانه کې په یو شی قسم وکړي، د فکر دی چې ګنې زه رښتیا وایم او هغه دروغ دی، دغه له یمین اللغو وایي. په دې کې نه کفاره شته او نه پکې ګناه شته. خبر تاسو پوه شئ کنه؟ قسم یو کو په الله مې دې قسم دې پلانې کار دسي او د ګمان دا چې ګنې دا برشتي هم دسي هغه رښتیا دسي نو د باندې نه ګناه شته او نه کفاره شته. او امام شافعي د لغو تعریف دسي کوي، د عائشه رضی الله عنها نم نقل دي. لغو قسم دی له ویل کېږي چې سړی غیر اختیاري بعض وخت قسمونه کوي، اراده د قسم نه، قسم په الله د کار دی والله چې د کار دی، اراده د قسم نه، خو بس د بعض خلکو عادت جوړ شوی کنه، نو دغه له یمین اللغو وایي. په دې کې ګناه نشته، خو ښه کاردار نه دی. په کاردار چې سړی دا رقم عادت ځان له جوړ نه کیږي، عادت جوړول نه دی په کار. بل د یمین غموس. یمین غموس دی له ویل کېږي چې سړی په تیرې شوي زمانه کې په یو شی باندې په دروغه قسم وکړي، خو ولا پته چې دا کار داسې نه دی او په دروغه قسم کوي، دی له یمین غموس وایي. لکه یو شی ته مثلا خرڅ کړی په چا نه دی، ته وایې په الله قسم خو ما خرڅ کړی، یا د یو شی اغستې په ارزانه په 10 روپۍ د یو شی اغستې په الله قسم دا خو ما په 15 اغستې په 20 مې اغستې، نو خدای پته یو په دروغه باندې قسم کې دی له یمین غموس وي. غموس ویل کېږي په عربي کې غوپیله. نو دغه کس چې په دروغه قسمونه کوي، الله به دې انسان له په جهنم کې غوپه ورکړي. دا دومره لوی جرم دی. دا عادت د منافقینو الله بیان کړی دی، په دروغه باندې قسمونه کول. نو دی له یمین غموس وایي. په دې کې دنیا کې خو کفاره نشته د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب کې، خو لیکن د آخرت ډیره سخته سزا ده. ګوره دنیا کې په کفاره نشته، خو د آخرت سزا یې سخته ده. دریم یمین منعقده دی لوي چې سړی پر راتلونکي زمانه کې د یو کار د کولو یا د نه کولو قسم کوي. پر راتلونکي زمانه کې په الله مې د قسم وي زبر روانه جمیل ادا کار کوم، په الله مې د قسم وي زبر سبال ادا کار کوم، یا بدا کار نه کوم. نو چې سره کم قسم دې کړو او هغه سي دې عمل وکړو، نو بیا خو یو شی نشته. خبره پوه شولای؟ په الله مې د قسم وي زبر سبا درس ته د خیر راځم، قسم دې وکړو، نو کراغلی خو بس یو شی هم نشته. او کرام غلی نو قسم در باندې واوړې د اوس به کفاره ورکه. کفاره می تاسو مخکې بیان کړ. اور نش بس دا قسم. یا یو سړی په الله می د قسم زبر دا کارونه کوم، په الله می د قسم زبر نور نسوار وانه چون او وای چې ول سوال، نو چې کوم خبره کړي واغې پورا نه کړه قسم په واوړې، دا سړی به هم کفاره لري. نو دی له ویل کې یمین منعقده چې فراتون کې زمانه کې د یو کار د کولو یا د نه کولو قسم سره وکړي. نو پدې کې بیا کفاره شته. لا یؤاخذکم الله ننسی تاسو الله باللغو فی ایمانکم فبی ارادی قسم استاسو، ولکن یؤاخذکم لیکن نسی تاسو بما فهغ کسبت چې قصد کړي وی قلوبکم زړونو استاسو چې پزړه سره وکړي. دا بما کسبت قلوبکم یمین، پدې کې یمین غموس او یمین منعقده دواړه راغله په دې الفاظو کې. خو یمین غموس کې چې ده مؤاخذه اخروی ده، او په یمین منعقده کې اخروی او دنیوي دواړه ده.
والله غفور والله بخنه کون کې دی حلیم صبرناک دی الله بخنه کوي ک توبه سره او باسه او کفاره ادا کی للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشهر د دې زین اوس شروع کیږي لسم امر ان تر 11 نمبر آیت پورې 211 پورې پدې کې ذکر کیږي مسأله د جداوالي د خزي په طریقه د ایلا یا په طریقه د طلاق سره او بیا د اغي عدت مخکې عام قسمونه بیان شو اوس د قسم یو خاص قسم بیانای چې دی لپاره اصطلاح د فقه کې ایلا و د ایلا مقصد دا دی چې وسړی قسم وکړي چې په الله مې د قسم وي زبر څلور میاشتو پورې خپل خزي سره نزدېکت نکوم څلور میاشتې ذکر کی یا د څلورو نه زیات ذکر کی چې کم نه نو کدا سره و څلور میاشتو کې نزدېکت وکړو نو قسم په واوړي د ځکه د ویلو زبر نزدېکت نکوم نو که څلور میاشتو کې دنه دا سړی نزدېکت وکي قسم په واوړي د کفاره به ورکي او کوی نه کو نو قسم خو پورا کو خو خزه په طلاق خزه په طلاق کیږي څلور میاشتې چې چا خودلې یې د څلورو نه زیاتې خودلې 15 شپه خو چې څلورو نه کم نه او که د څلورو نه کم وي په طلاق نه راځي 2 میاشتې مثلا سړی خودلې چې په الله مې د قسم ز خپل خزه ته نزدېکت ونه کم نو کو په دې 2 میاشتو کې نزدېکت او قسم په وړي د کفاره به ورکړي کوی نه کو خزه په نه طلاق چې څلور میاشتو نه کمی هغه ته بیا الای لغوی وي یو پیر نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپل بیبیانو نه پېوشي ناراضه شوی سوره احزاب کې به ان شاء الله راشي 20 سپاره اخر کې نو نبی علیه الصلاۃ والسلام هم قسم کړو چې زما یو میاش پورې تاسو ته نزدېکت نکوم به یو میاش پورې نزدېکت اونکه خپل قسم پوره خو خزه په طلاق نشول ځکه طلاقي کې څلور میاشتو کې څلور میاشتې وخت نو للذین دهغه کسانو د پاره یؤلون چې قسم د جدایي او کې من نسائهم د خپل زنانونه قسم د جداوالی او کې د خپل خزونه تربص د دوی د پاره انتظار د 4 اشهر د څلور میاشتې به انتظار وکړي فإن فاءوا کچرت دوی را وګرځیدل د قسم نه را وګرځیدل څه مطلب یې څلور میاشتو نه مخکې جما وکړه نزدېکت وکړه فإن الله غفور رحيم نو بشک الله بخنه کوونکی مهربان دی بس د قسم کفاره دی لنډ خبره به ختم شي وان عزموا الطلاق او کدوی قصد او د طلاق قصد او څه معنا څلور میاشتو پورې نږدې نشو امام ابو حنیفه سی وایي چې بس څلور میاشتو پورې سړی نږدې نشي بس دا قصد د طلاق دی اگر چې امام شافعی رحمه الله وایي چې څلور میاشتو نه وروسته به دې سړی ته اختیار ورکړي شي چې خزه طلاق وکړي وان عزموا الطلاق او قصد او د طلاق یعنی دې سړی څلور میاشتو پورې نزدېکت اونکو فان الله سميع عليم نو بشک الله اوریدونکې دې پوي دې بس خزه په طلاق شو دی له اله ویل کیږي مختصرا داس کې بیان کړ تفصيلات د دې مسلې بیا په فقہی کتابونو کې شته چې اله په دوه قسمه دی ول اله موقت او بل اله مؤبد والمطلقات يتربصن بانفسهن خودل ته دا خبر آیات ساتي چې دا هغه وخت کې چې کله سړی قسم کړي او که قسم نه کړي نو کوم د یو سړی خپل خزه د پټول کال کې نږدې نشي طلاقي کې نه کنه سړی په سفر باندې تللی دی تبلیغ لا یا بل زی بار ملک راتللی دی هم د سید مزدوري د پاره نو که یو کالم خپل بیبي ته نزدېکت اونکه نو په دې خو خزانه طلاقي کې هغه وخت پورې چې قسم نه کړي په دې سره طلاق ناراضي والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء مخکې ذکر شو ان عزم الطلاق که سړی قصد طلاق خزه طلاق څلور میاشتې پورې نزدېکتونه نو اوس دا طلاق شوی خزه به څومره وخت خاون په کور کې تیرې دی له عدت وایخه نو مسله د عدت بیانېږي والمطلقات او طلاق شوی خزي يتربصن انتظار بکي بانفسهن بخپل زانونو باندې ثلاثه قروء دري حيزا قروء د قرء جمد امام ابو حنیفه سے بمعنی کوي حیز اگر چې امام شافعی سے بمعنی کوي طهر تفصيلات د فقه اصول فقه کتابونو کې نو طلاق شوی خزي انتظار بکي بخپل زانونو باندې ثلاثه قروء دري حيزا چې ترڅو پورې د دې خزه درې مرزونه تیر شوی نه دا د خاوند د کور نه وتلې نشي طلاق شوی خزه بل نکاح کولې نشي دله عدت وای دا به خاوند په کور کې تیرې
دلته خو مطلقات اگر چې مطلق ذکر شوی دی لیکن دې کې بعضی قیدونه شته. دلته الله وی طلاق شوی خزي خو لیکن هغه طلاق شوی خزا چې هغه حاملې یعنی خاوند ولا طلاق ورکی او د دې بچي په خېټه نو داغه د پاره به درې حیزونه نه دي ځکه داغه حیز نه راځي داغه د پاره عدت به د بچي پیدا کیدل هغه به د بچی د پیدا کېدو پورې د خاوند په کور کې ایثاره ک بچي هر څومره وخت کې پیدا شو ک میش کې پیدا شو ک 2 میاشتو کې او ک 8 میاشتو کې مثلا لکه هغه ذکر دی ان شاء الله 28 سپاره سوره الطلاق 4 آیت کې راځي و اولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. دویم دا کدی وی خزي حیز ناراضي یعنی بچیم په خېټه نه دی خو لیکن حیز ناراضي ډیر عمر والا ده او یا ډیر والا ده نو دا هغه د پاره به درې میاشتې هغه به درې میاشتې د خاوند په کور کې تیرې ځکه حیز شته نه دی مرز نو که خاوند طلاق کړلا درې حیز به تیرې. امدغه شان هغه خزا چې خاوند وسره نکاح کړي و خو لای نزدېکت ورسره نو کړي چې طلاق یې کړ شپه ورسره تیر کړي نو چې طلاق یې کړ نو پاغي باندې بیا عدت نشته. هغه چې خاوند طلاق کړ بس فورا د خاوند نه آزاد شو. 28 سپاره سوره احزاب 49 نمبر آیت کې ذکر دی. امدغه شان وینځه نن سبا اگر چې وینځه نشته وینځه که خاوند طلاق کړه نو دا غي عدت 2 حیز لري درې نه. نو والمطلقات طلاق شوی خزیه تربصن انتظار بکئی بانفسهن بخپل زانون باندې 3 قروء 3 حیزا. نو ما عرض وکړو چې د دینه دا 4 قسمه خزي چې دا مستثنا دي. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. اوس الله جل شانه زنانه ول یو ذمہواری ورسپاري کما خزه چې خاوند دی طلاق کی نو دا خزه بصفا حل وکیا ماشومه په خېټه شته یا نشته حامله ده یا نه ده زکه که حملی ما مخکې خبره وکړه نو بیا به دا د بچی د پیدا کېدلو پورې انتظار کوي او که حملی نه نو بیا به 4 بیا به 3 حیض تیری نو صفا خبره به کوي خپل حقیقت به بیان کوي. ولا يحل لهن حلال ندی د دې زنانو د پاره اي یکتم نچ پټ کی ما هغه څو خلق الله چې پیدا کړی دی الله فی ارحامهن د دوی په بچیدانو کې چې الله د دوی په بچیدانو کې کم شی پیدا کړي چې یا بچشتو یا نشته حل به وي. ان كن يؤمن کدوی ایمان لري بالله په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ وروستنی ک په الله او په قیامت باندې ایمان وی نو حل دی وي الله وي پټي دی. وبعولتهن احق بردهن دا اوس د عدت مصلحت او فائدہ بیانې. دا خزه چې د طلاق نورسته 3 حیض د خاون په کور کې تیرې دي کې فائدہ څه ده نو فائدہ دا ده چې چرته د خاون په خپل کړو باندې خپېمانه شي خفشي او وی چې د خزه بیرته خزه کوم نو کولی شي. خدا په هغه وخت کې چې یو طلاق ورکړي یا چې یو یا 2 طلاق ورکړي نو ترڅو پورې چې د خزه د 3 حیضونه تیر شوی نه بیرته خاون کولی شي خپل خزه کې رجوع ولو. وبعولتهن وخاوندان د دې خزو احق ډیر حقدار دي بردهن په واپس کولو د دې خزو فی ذالک په زمانی د عدت کې فی ذالک فی زمن العده ان ارادو ک اراده لري دا خاوندان اصلاحا دروغ جوړي یعنی د څه باندې کوي چې د zarar د پاره را ایثاره لکه دور جاهلیت کې خلکو کول لسترازي ک اراده لري اصلاحا دروغ جوړي یعنی طلاق کړي د خو بیرته وي چې خپل خزه کومي او بس سم ژوند ور سره تیرو. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه. په دې جملې کې د خزي او خاون یو په بل باندې حقونه بیانېږي چې د خزي په خاون باندې حق شته بازي او د خاون په خزي باندې بازي حقونه شته. ولهن او د زنانو د پاره مثل الذي پشان ته د هغه حق دی عليهن چې کوم په دې خزو باندې د خاوندانو د خزو د پاره هغه شان حق دی لکه څنګه چې په دې خزو د خاوندانو شته بالمعروف په طریقې سره په نیکه طریقې سره یعنی د خزو حق په خاوند شته او د خاوند حق په خزو شته. د خزي حق مخکې بیان ولی ځکه اکثر خلک خزو حق نه ورکوي د خزو حقوق اکثر خلک نه مانی نو په دې وجه باندې د خزي حق مخکې ذکر کو د خاوند وروسته ذکر کو.
خو لیکن الله څوی وللرجال او د سړو د پاره علیهن پدی زنانه او باندې درجهتون درجه اوچته ده. ګوره د سینه چې د خزګنی د خاون سره بالکل برابر ده، برابر نه ده. حق شته ده خو برابر نه ده. حاکمیت به د سړی خروسته به ان شاء الله راشي. پنځمې سپاره کې به دا موږ لراشي ان شاء الله 14 آیت کې چې حکمرانی او مشري دا به د سړی سره د ټول کور واګي او د مشرۍ واګي او اختیارات دا به خزانه اخلي په لاس باندې. نو وللرجال او د سړو د پاره علیهن په زنانو باندې درجهتون درجه شته اوچته. په دې آیت کې د خزې او د خاوند حقوق په اختصار سره بیان شوي دي. تفصيلات بیا مفسرونو ذکر کړي په تفاسیرو کې. خودمره خبره ده چې یو دانن سبا چې کم خلق د خزو د حقوق په باره کې غږ اوچتای، نو یاد ساتئ د دوی مقصدونه غلط دي. دوی خو نوم د خزو د حقوق اخلي، خو مقصد بی حیايي ده. دوی د خزې حق دا غني چې خزه په خپل اختیار د خپل خوخه دا چې چرته وسیږي او چرته زی، کشپه په اوټولو کې کوي او کشپه نورو ځایونو کې کبار ملک لزی او که دفترونو کې کینی د لکانو سره او که ټلیفونونه کوي رادوګان او زمزمي کوي خلکو لو خنداګان او غپې شپې لګي. دوی د خزو حق دی لوي، خو لیکن دا د خزو حق نه دی، دا بی حیايي ده، دا فحشا دي. د خزې حق دا دی چې خاون بدیله ډوډۍ راوړي، خاون بدیله جامې پیدا کوي، که مریض شي د ډاکټر بندوبست به کوي. دا د خزې په خاون باندې حق دی. که مور او پلار کرځي اجازه به ولا ورکوي، خسته ژوند بسره تیرې. دا معنا ده. خو ما عرضو کو چې دانن سبا دا شینسترګي پښوګیان او د دوی ملګری دوی چې کوم دا د خزو د حقوق نوم اخلي، نو د دوی نوم صحیح دی، خو لیکن مقصد د دوی غلط دی. مقصد د دوی دا چې په هر ځای کې د الګ او جلې یو ځای ګرځيږي او لوپټا پسارول پرده کول دانش د دوی په اصطلاح کې همداسې دي ګرځيږي. نو د دوی مقصد فحاشي او عریانی خورول دي. دا حقوق نه دي مراد. ښه والله عزیز حکیم، والله زور ور دی حکمت والا دی. دوی به بعضی وخت په موږ باندې اعتراضونه کوي چې یاره زموږ تاسو په دین کې خزو له حق نه دی ورکړی شوی. نو د خزو حق خو زموږ دین ورکړی دی خزو. وروسته به ان شاء الله دا مسله راځي، وروسته نور ځایونه کې د اسلام نامخ کې خزې له خلکو سره انسان نه ویل. مفتی شفیع رحمه الله یو ځای کې لیکلی دی وای چې خزې له سره خلکو انسان نه ویل، وای دا انسان نه، دا زناور دی بس. خډیر په خواوي فرانس کې یو میټینګ وشو، دوی راجم شو او په دې خبره باندې فیصله وکړه چې را انسان دا انسان ورته ویاله، خو لیکن د سړي د خدمت لپاره صرف انسان یې تسلیم کړل. په دور جاهلیت کې کم کم ظلمونه د دوی سره کېدل. دا به ان شاء الله ترجمه کې ځای په ځای باندې راځي. ژوندۍ به خخولې ژوندۍ به خخولې په خاورو او چې کله به خاون مړ شو وروسته روان دي په یوې کوټې کې به بندي کړل، یو کال به په یوې کوټې کې تیرو. نو ظلمونه ور سره همدغه کفارو کول، د انسانیت نه دي کفارو غرزولې و. او سم چې دوی کوم خبره کوي زمونږ روند حق ولا نشي ورکولې. زمونږ دین دا د مامخ کی خبره وکړه چې په کور کې بناستې ډوړې بوله خاون پیدا کوي، جامې بوله خاون پیدا کوي، ډاکټر لبې خاون بوزي، دا ټول خرچي په خاون دي. او دوی څه وي، دوی په خپل به غټیو په خپل به چټي. دوی خدا وې زی په دفتر له په دفتر کې بکار کوي، مزدوري به کوي، ځان له پیسې غټي په خاون نه نشته. نو دوی ولا حق ورکړي کوم ولا ورکړي حق ولا زمون دین ورکړي دی. خو دوی چې دا کوم خبره کوي ما مخ کې عرض وکړو د دوی مقصدونه نور. الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسريح باحسان. په دې آیتونو کې رد دی د جاهلیت په یو رسم باندې. دام دا غوي ظلم نه د زنانو سره کومه مخ کې خبره وکړه. په دوري جاهلیت کې به خلکو د خود سره ظلمونه کول په دې طریقه چې خزله به طلاق ورک خو خبره نه و زد به ور سره کول چې طلاق به کړه. هغه کم عدت چې درې حیزونه چې دا برانیز دي شو چې اوس نور ازادي کې نه درې حیزونه پوره کیږي، بیرته به ول رجوع کړ چې دا زما خزه بیرته به خزه کړ. او مقصد به دا نو چې بیرته خزه کړ، مقصد به دا چې بل چاله لاړ نشي، آزاد نشي زمانہ چې زما د ولکین او نوز بیا به خزه کړ. بیا به وخت شو بیا به طلاق ولا ور چې بیا به کله دا درې حیزونه رانیز دي شو نور به آزادي ده، بیرته به خپل خزه همدا چل به ور سره کو مقصد به څو چې دا خزه په تکلیف شو په آزار شي، نه به په خپل خزه کوله د خزه او د خاون ژوند به وسره نه تیرو او نه به بل چاله پرې خدل. نو قران کریم کې په دې آیت کې الله رد کوي په دې خلکو باندې چې نه دا ظلم.
دو کرته د دې کار اجازه شته ده چې یو سړی خزل یو طلاق ورکی نو کبیر ته دا خزه خپل خزه کوي رجوع ولا کوي کولې شي کبه ولا بل طلاق ورک بل وخت کې بیا هم رجوع کولې شي خو کدریم طلاق ورک اغه نه بعد بیا دې سړی ته د خزه ته د رجوع کولو اجازه نشته نو طلاق رجعي الله وي دو قسمونه دي دو کرته الطلاق طلاق مراد طلاق رجعي طلاق رجعي مرتان دو کرته دي فامساك يا خراي سار ولد دي خذو بمعروف فخطرق سر او تسريح يا خوشي ولد باحسان فخيست طريق سر یعنی که سړی خزل طلاق ورکی نو دی له اختیار دی چې دا خزر ایثار کی په خطرې سره خپل خزر دی جوړی اصل تنګینا او تصریح یا خوشی کول دی به احسان په خسته طریقې سره بس خوشی دی کې په خسته طریقې سره چې چرته ځلاړل شي بدل تصدق طلاق بدري قسمه دی مختصر یو له طلاق رجعي وي دا طلاق مسله ډیره باریک دی طلاق رجعي دی لوي چې سړی خزلا په صفا ټکو سره یو یا دو طلاق ورکړي یو پیر ولوي په ما طلاق یا ولا دو کرتی وي چې په ما باندې طلاق دی لوي لکه طلاق رجعي د دې حکم دا دی چې د درې حیزونو نه مخکې کدا سړی وګواړي چې زخه بیر تخپل خزه کم کولې شي رجوع ولا کولې شي که سړی له ضرورت نو دغه سي طلاق دی ورکی خه طریقه ده او طلاق ورکول د پاکۍ په زمانه کې چې کله خزه د مرز نه پاکه حیز نه په داسې وخت به خاون خزه طلاق ورکړي دویم د طلاق باین دی له چې په صفا ټکو کې نه کنایي الفاظو کې خاون خزه طلاق ورکړي کنایي دا معنا چې خزه له چې بس زمان اور په کار نه ځه او مقصد دې طلاق مقصد دې چې طلاق یا ورلوي ځان لبل میړو یا ورلوي چې زستا خپل کار دی او زما خپل کار دی او مقصد دې چې طلاق نو داخزه په طلاق شو هو چې طلاق نم دی ویل خو ورته ویل چې بس تا خپل کار دی زما خپل کار دی او نیت د طلاق کړي چې نور هم په کار نه یا ځان لبل میړو ګور یا د نور الفاظ استعمال کی او مقصد دې طلاق وی نیت د طلاق وی کړي وی یا دا حالت د طلاق چې خزه طلاق واړي او دا ولوي سید داسې الفاظ استعمال نو دا خزه په طلاق شولا د دې حکم استاد چې بیرته ولا رجوع نشي کولای ها کنه وی نکاح ور سره کوي او د خزي ور سره خو خاینه وی نکاح کولای شي بغیر د نکاح نظر ته سره ولې بیرته نشي خو کنه وی نکاح کوي او د خزي ور سره خو خوي نو نوی نکاح جائز ده دی له طلاق باین وي دریم د طلاق مغلظ طلاق مغلظ دی له چې سړی خپل خزي له درې طلاق ورکړي درې طلاقونه ورکی د پښتنو طلاق پښتنو خو د دیونه کم نه ورکی نو د دې حکم بیا ډېر سخت دی ګوره زکه چې خاوند د خزه طلاق کړه نو بیرته راستانه ولیم نشي بغیر د نکاح نه رجوع ولا نشي کولای او نوی نکاح ور سره نشي کولای تر دې پورې چې د خزه کله هغه درې حیزه پوره شي د خاوند سره وخت پوره شي نو د خزه لاړ شي بل خاوند سره نکاح وکړي او هغه بل خاوند سره شپه تیري اغه نه بعد ک دویم خاوند دی مرشي او یې هغه دویم خاوند طلاق کی او هغه سره خپل وخت تیر کی اوس کوم بي خاوند سره نکاح کی کولای شي چې درې طلاقونه ورکو دی خاوند سره وخت پوره شو هغه درې حیزه بیلاړه د خزه بل خاوند دی او هغه وسره شپه تیر کړ او هغه یا طلاق کړه په خپل خواخه باندې او یا مړ شو او هغه سره چې کم ټیم او موده واغې پوره شو عیدت اوس کاول خاوند سره نکاح کوي اوسې کولای شي دینه بغیر نشي دی له حلاله وي نو دی له طلاق مغلظ وي ښا دا درې طلاقونه چې دا ډېر سختي ګوري او طلاق د څه شی د یاد ساتي چې پدې کې ګوره ټوکې ورشتیا نشته خیات ساتي که سړی ما ټوکې کوله خزه سره ټوکو کوم خزه طلاق غوسام پکې نشته ګوره سړی ډېر غوسه او د غوسې د لاس هم ویل کو غوسې به ام طلاق خلق ورکی په غوسې کې نو پر حال کې ګوره خزه طلاق ډېر دقیق مسلې دي خدا ډېر باریکی مسلې دي زمون پښتانو کې دا کاری چې په وړي وړي خبره باندې چې غوسه شي طلاق واچي خو بیا خزه پری دي نه خزه طلاق کړي هغه طلاق شوی خزه بیزان سره ساتي نو دا حرام او ناروا کې به اختی الطلاق مرتان طلاق رجعي دو کرته دي فامساك النراي سارول دي د زنانه او بمعروف په طریق اسرا
او تصریح یې خوشی کول دی به احسان په خیسته طریقې سره یعنی طلاق نرسته بیا د خاوند خوخه ده ولا يحل لكم حلال ندی تاسو د پاره ان تاخذو چې تاسو واخلئ مما د هغه څنه اتیتموهن چې تاسو ورکړې دي زنانه ول شیئا څه شی الله وی حلال ندی چې تاسو واخلئ د هغه څنه اتیتموهن چې تاسو ورکړې دي زنانه ول شیئا څه شی یو شی هم ته ناخلئ ها الا ان يخافا یعنی که خاوند دی خزل کم مہر ور کړي دی هم د څه تحفه او هدیه ور کړي دا نو چې خاوند دی کله طلاق کی یو شی هم ته غستې نشي الا ان يخافا مگر کو ویریږي دا خزو خاوند الله یقیما چې قائم بن کی حدود الله پولی د الله کدا خزو خاوند دیږي چې یو د بل حق نشو ادا کوله خفدي سره ژوند نه تیریږي نو اول طریقه خدا درسته ان شاء الله پنځمې سپاره کې راشي چې یو کس د خاوند د کورنۍ نشي یو د دې خزې د کورنۍ نشي او د دې خزې او خاوند جوړه دی ورکی اصلاح دی ورکی چې ترمنځ کوم مشکل لا پیدا شوی دی ختم جرګه کپدی باندې کار نه کېدو او خاوند وې زه طلاق ومنه خزه وې زه طلاق غواړم دی خاوند نه جدای غواړم او خاوند وې زه نه طلاق نو کولای شي چې دا خزه خاوند په څه پیسو باندې راضي کې پیسې میسي ولا ورکه ځان ته آزاد چې ارشي باندې سره راضي شو ولا وې زبطاله دومره پیسې درکم ته ما خوشي کدي له خلع وي نو دام جائز ده نو الله دا وي ولا يحل لكم حلال ندي تاسو د پاره اي مړونو اي خاوندانو ان تاخذو چې تاسو واخلئ مما ده غڅنه اتيتموهن چې تاسو ورکړي دي زنانو نشي ان زنانو ته شي ان تشي الا ان يخافا مگر کيریږي دا خزو خاون الله يقيما چې قائم بنکي حدود الله پولی د الله یعنی خزو خاون یو د بل حق نشي ادا کوله فان خفتم کتا سویریږي الله يقيما چې قائم بنکي حدود الله پولی د الله فلا جناح علیهما نشت گناہ پدې خزو خاون فيما په هغه څه کې افتدت به چې دا خزه فدیه ورکی په هغه سره څه گناہ نشته پدې خزو خاون باندې افتدت به چې دا خزه فدیه ورکی په هغه یعنی خزه راولګي چې پیسې ولا ورکی څه مال او خاون دې نه واخلي خوشي دی له خلع او دام په طلاق حسابي تلک حدود الله دا پولی د الله دی دا کوم احکامات چې تاسو له بیان شو دا د الله پولی دی ګوره فلا تعتدوها نو د دین زیته مکوي تجاوز ته مکوي د الله احکامات مماتوي ومن يتعدوا چاچ زیته او حدود الله د الله د پولنا فاولئک نو دا کسان هم الظالمون دوی ظالمان دي فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره پدې آیت کې اوس د دریم طلاق مسأله ذکر کیږي دو طلاقونه مخکره الطلاق مرتان دا اوس دریم طلاق دی او ما تاسو له مخکې مسله بیان کړه کدرې طلاق سړی خزله ورکړه نو بیرته وسره بیا نکاح نشي کولای ګوره هغه وخت کې کولای شي چې دا خزه دویمه نکاح کې وغه طلاق کې یا مرشي او هغه سره خپل وخت پوره شي فإن طلقها خاون خزه طلاق کړه په دریم طلاق دلته دریم طلاق مراد دی ځکه دو طلاقونه مخکې ذکر شو امام قرطبي رحمه الله وی اجماع د مفسرین دا چې دلته دریم طلاق مراد دی فإن طلقها كخاون دریم طلاق ورک خزله فلا تحل حلالي دا خزا له د دي خاون د پاره من بعد رست د دریم طلاقنا حتا تر دې پورې تا کې حچ نکاح کې زوجن غیره د بل خاون سره چې بل خاون سره نکاح او بل خاون سره شپم تیر کې دام شرط پکې ګوره او سره کورواله وکي فإن طلقها کدی دویم خاون طلاق کړه اوس کدی دویم خاون د مولا طلاق ورک په خپل خوخه ګوره شرط کوي بینه خیات ساتي بعض خلک شرطونه لګي چې درې طلاق خزل ورکی اوس وزر نکاح کولې نشي نو چې کله هغه وخت پوره شي بل چاله وي چې لکه زما د خزل سره ته نکاح وکړه خو یو شپه چې سره کړه بیا به طلاق یې ګوره بیرته به مال را پرې دي چې مال حلال شي حدیث کې دته محلل او محلل له ویل کېږي حدیث کې په دی باندې لعنت ویل شوی چې دغه خلکو باندې لعنت دي چې څوک دا رقم کارونه کوي چې درې طلاق ورکړي دي وس بل چا سره خبر او کی چې ویش پیله بو سره ته نکاح کې بیرته به طلاق کی دا جایز نه دي حرام دي فإن طلقها کدی دویم خاون طلاق کړه دا خزه فلا جناح نو څه ګنا نشته علیهما پدې خزي او په اول خاون باندې چې کوم اولنې خاون دي په دوی ګنا نشته ان يتراجع چرا وګرځيږي یو بلا یعنی بیا نکاح کی ان ظننا کدی دوی ګمان وی ان یقیما چې قائم بک حدود الله پولی د الله کله دوی له وسپته ولګي د شهر اوس مونږ یو د بل حق ادا کولې شو زمونږ ترمنځ چې کوم خفغان و ختم شو نو به دې نکاح کولې شي
وتلك حدود الله ودا پولی د الله دی یبینها بیان ی لقوم ده قوم د پاره یعلمون چې پویږي واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف. دې کې ماغه مسله ذکر کیږي چې کوم مخکې ذکر شو. عورت دې په ظلم د جاهلیت باندې چې خلکو په جاهلیت کې ظلمونه کول ما مخکې بیان وکړ چې خزل به طلاق ورکو چې کله به وخرانې دي شو عدت بیا به رجوع ولا وکړه. نو اذا طلقتم او کله چې تاسو طلاق ورکې النساء زنان ولا فبلغن نورسیږي دا خزي اجلهن فبلغن نزدي شي دلته مجاز مشارفت ده. بلغن خپل معنا خدا ده چې اورسیږي خودلته معنا ده چې نزدي شي ځکه عدت لچ اورسیږي بیا رجوع نشي کولای. فبلغن نزدي شي اجلهن خپل نیټه اعلان نیټه مخکې بیان شول درې حیزونه چې حامله نه. فامسكوهن نورای ساره کې دا زنانه بمعروف فخ طریق سرا فلغزه کا بیرته او صرحوهن ی خوش کې بمعروف فخ طریق سرا بس اجازه ولا ورکه چیزی ولا تمسكوهن ومي رای ساره وی ضرارن د پاره د zarar لتعتدوا دې د پاره چې زیته او کوي حدود الله د الله د حدودنا مې رای ساره وی د zarar په خاطر په دې خاطر مې رای ساره وا چې ظلمونه ور سره کې او تنګي ولا تمسكوهن مرای ساره وای زنانه ضرارن د پاره د zarar لتعتدوا دې د پاره چې زیته او کوي د الله د پولنا ومن يفعل ذلك څوک چې کوي دا کار چا چې دا کار او خزای رای ساره کړي دا او مقصد دې خزله تکلیف ورکول دي تنګي نه خزکه او نه پریدي چا چې دا کار او فقط ظالمانو یقینا ظلم او نفسه په خپل ځان ظلم او په ځان باندې د ظلم دوه وجې دی خو ګناه وکړه ظلم او بل ظلم په ځان باندې داو کو چې آینده کې به سره څوک خپل وینه کوي څوک بول خپل لور خور نه ورکه ځکه د اخلاق خلقولي دل کنه چې دا د سړی دی نو ظلم یو کو په ځان باندې. ولا تتخذوا آیات الله او من سي آیاتنا د الله هزوا پټوکو سرا د الله آیاتونو پر ټوکې مکوي د الله په آیاتونو باندې عمل وکړي د الله په آیاتونو پر ټوکې دا دي چې وسړی ور پورې مسخره کوي خان دي ور پورې دام ټوکې دي چې وسړی مانی نه او دام ټوکې دي چې عمل پې نه کوي نو د الله په آیاتونو پر ټوکې مکوي. یا یو سړی خزل طلاق ورکړي بیا وای ما ټوکې کولې دا ټوکې پکې نشته. حدیث کې راغلي دي درې شي نه چې دي پای کې رښتیا هم رښتیا دي او دروغ هم رښتیا دي ټوکې هم رښتیا دي. یو پکې طلاق واذکروا یاد کړئ نعمت الله نعمت د الله علیکم پتاسو نعمت د الله دین اسلام دی او قران کریم دی چې الله موږ له بیان کړی دی. یاد کړئ نعمت د الله علیکم پتاسو ما او هغه انزل علیکم چې نازل کړی الله پتاسو باندې من الکتاب کتاب والحکمت او سنت اغا چې الله نازل کړي پتا سبحان من الكتاب قران والحکمت او سنت دا د الله نعمت دې دار یاد کړئ. یعظکم پد حال کې چې الله نصیحت کوي تاسو له به په دې کتاب سره الله تاسو له په دې کتاب باندې نصیحت کوي دا ومنئ. واتقوا الله ويرګي د الله نه د الله نه اراده ده چې په دې احکام او عمل وکړه د دې احکام مخالفت مکوئ ويرګي د الله نه. واعلموا او کوئی شيء ان الله چې بشک الله بكل شيء عليم په هر یو شی باندې پوهه دی. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن دې زنه ذکر کیږي یو لسم امر د هغه اتلس امور څخه. د دې مقصد دا دی چې کله سړی خپل خزله طلاق ورکړي نو بیا دې نه مانه کوي بل چا سره د نکاح کولونه. د دې آیت شان نزول دا د امام بخاری سے حدیث نقل کړی دی. معقل بن یسار رضی الله عنه یو صحابي داغه خور بچا باندې واده و اخاون ولا طلاق ورک چې طلاق ورک سمو دروستا دی خځه او خاون بیا غوښتل چې بیا نکاح وکړي سره خفغان راغله او خفغان بیرته ختم شو د دې خځه مخه خوا چې بیرته د خپل خاون سره نکاح وکړي او د خاون نیم خوا خدا ورور را پاتې د معقل بن یسار د ویل چې باس ته زما د خور سره نکاح نشي کولای نه پرې زکه چې په رده طلاق کړي دا نه پرې د نکاح. الله دا آیت نازل ک الله و چې مې تنګ وای کچرتا یو خزه خاون طلاق کې او دا خزه بیرته د خپل خاون سره نکاح کول غواړي په خپل خوخه باندې یا دا خزه د بل خاون سره نکاح کول غواړي نو الله وای معنا کوي دا د خپل حق دی.
واذا طلقتم النساء او کله چې تاسو طلاق ورکړئ زنانه ولا فبلغن نو ورسیږي دا زنانه دلته رسیدلو معنا مراد ده حقيقي معنا او کولش خو چې درې طلاقونه نه ورکړي کنه چې درې نه ورکړي او طلاق ورکړي واذا طلقتم النساء چکل تاسو طلاق ورکړي زنانه ولانو ورسیږي دا زنانه اجلهن خپل نیټه لا عدت فلا تعذلوهن نو متنګوي دا زنانه ممنه کوي دا زنانه ايا کې حنه د نکاح کولون ازواجهن د خپل خاوندانو سره ک نکاح د خپل خاوند سره کوي الله وای مېمنه کوي اما غړومبي خاوند سره نکاح کوي یا د بل خاوند سره کوي دا چاله الله وای یو قولدار چې دا خطاب دی د خزي اولیاء د دې خزي چې کوم اولی دی پلار رو تر دوی له الله و چې مېمنه کوي او دویم دا چې دا خاوند له الله وای کله نا کله خاوند چې خزه طلاق کې به بل چاله نه پریدي ودا زما خزه ده طلاق کړي دا به چاله نه پریدي کچا وسره نکاح وکړه زبردست حکم زب هغه سه حکم نو خلکم په ناراضي ظلم نو الله وې د سیمه کوي اذا تراضوا کله چې دوی راضي به بینهم په خپل منځ کې بالمعروف په نیکه طریقې سره کله چې دا خزه او خاوند راضي په خپل منځ کې بالمعروف په نیکه طریقې سره نیکه طریقه څه معنی یې نکاح کول دوی غلط تعلقات نو ذالک دا حکم چې دا بیانېږي یوعظ به نصیحت کولې شي په دې سره من هغه چاله کان چې وی منکم استاسون یؤمن بالله چې ایمان لري په الله او یوم الاخر او په ورځ وروستانه یعنی دا حکم د هغه چا د پاره دی چې څوک په الله او په آخرت باندې ایمان لري هغه دې په عمل وکړي یعنی څوک چې مؤمن دی الله ولا نصیحت کوي ذالکم دا کار کم کار دا خزن نه منع کول د نکانه چې دا خزه د نکانه منع نکړې شي او نکای او شي دا کار چې د اسکا لکم بچکون کې د تاسو لرا د بدنامینا دا بچکون کې د تاسو لرا د بدنامینا پدې به تاسو د بدنامینا بچ څه مطلب یعنی کدا خزه نکاله پرې نه خودل شي او منع کړی شي نو کې دې شي چې دوی غلط تعلقات سره پیدا کی او سبا خبره په کې بدنامي لور رسید نو پکار دار چې نکاله پرې خودل شي کنه ذالکم دا کار اسکا لکم بچکون کې د استاسو د پاره د بدنامین او اطهر او پاکون کې د ګنانا یعنی د ګنانا په کې بچی تعلقات بنو جوړیږي غلط بس حلال نکاح بو والله يعلم والله پويږي وانتم لا تعلمون تاسو نه پويږي پدی فائدو پدی کې چې کومي فائدې دي الله وې د مال معلومي دي بس مکو چې نکاح کی سبب د شرم نه خلاص والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين مخکې مسلې د طلاق بیان شي او ذکر کیږي ته مسلې د رضاعت معشوم لا شود ورکول په مور باندې دا څومره وخت د پاره دي نو دا ذکر کیږي امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې معشوم لا د شودو ورکولو موده چې د 2.5 کال ده 10 میاشتې لیکن د امام ابو حنیفه صاحب شاګردان دي صاحبین ولوي امام ابو یوسف او امام محمد او همدغه شان جمهور علماوی چې د شودو موده چې د 2 کال ده او بعضی فقهای احناف فتوا په قول د صاحبین ورکړي فتوا د صاحبانو په قول باندې ده یعنی د شودو موده 2 کال ده مور کولای شي چې خپل بچی له زیات نه زیات 2 کالو پورې شودو ورکړي 2 کالو نه اخوا بیناړي ها که مخکی غوڅي هم صحیح 2 کال اعلان دي پوره شي خو مور و چې زدا بچي غوڅوم دتی نه بس نور خپل خوراک کولای شي خیر ده خو 2 کال نه به اړه والوالدات او مورغاني من يرضعن شود بورکي اولادهن خپل بچو له حولين 2 کال کاملين پورا لمن دا هغه چا د پاره اراده چې غواړي ايتم چې پوره کې الرضاعه موده د شودو ورکولو چې غواړي چې پوره کې موده د شودو ورکولو یعنی که څوک موده پوره کول غواړي نو موده 2 کال شو او که پوره کول نه غواړي نو هم صحیح د ګستر روان دي 1 کال کې غوڅي 1.5 کال کې غوڅي وعلى المولود له او پپلار د دی بچی باندې پلار د بچی مولود له چې زوی زیګولې شوی دی د هغه د پاره دا پلار د بچی زکه ذکر کو چې نسب ثابتېږي د پلار نسب د مور نه ثابتېږي
وعلى المولود له او پپلار د دې بچی باندې رزقهن خوراک د دې زنانو وکسوتهن او جامې دي د دې زنانو بالمعروف د عرف مطابق. د دې مقصد دا دی چې کله خاون خزه طلاق کړه او د دې خزه په غیږ کې وړوکې تخوره بچی دی، دا بچی چې دا خو د خاون دي ثابت، بچی خو د پلاری ثابت، نسب خو پلار پسې ثابت. نو کدا خزه وی چې رزستا دی بچی له نور شودنه ورکوم، هغه وخت به ورکوم چې مال به مزدوری راکې، نو کولې شي دا مور د خپل خاون نه د دې بچی د دې شودو ورکولو مزدوری غواړي چې ستا بچی د ځکه نسب خوستانه ثابت دی، کوي غواړي غوښته شي چې ستا دې بچی له بزو شودو ورکوم، تا خو زنور طلاق کړې، ما عیدت می ختم شوه دی، غدری حزونه ختم شو. نو اوس خاون بدی خزله پیسې ورکې د عرف مطابق عام چې څومره رواجي، او دا خزه بدی ماشوم له شودو ورکې. نو علی المولود له او پپلار د دې بچی باندې رزقهن خوراک د دې زنانو وکسوتهن او جامې د دې زنانو بالمعروف د عرف مطابق. لا تکلف تکلیف بن ورکول کیږي نفس هیڅ یو نفس لا الا وسعها مگر د هغه د وس په اندازا. د دې مقصد دا دی چې چرته د امور شودن شي ورکولې څه مشکل لري، مریضه ده یا پکې شوده نشته، نو اوس خامخا به دا خاون مجبورې نه چې شابه دې ماشوم له شوده ورکې، تکلیف بنو ورکول کیږي هیڅ یو نفس لا الا وسعها مگر د هغه د وس په اندازا. لا تضار والده ضرر بنو ورکول کیږي مور لا به ولدها د خپل بچی په وجه، مور لا به ضرر نه ورکول کیږي د بچی په وجه. همدغه مقصد دی چې مخکې ما بیان کړ چې مور مریضه ده څه مشکل لري شوده نشي ورکول او پلار مجبورې چې ضرور به ورکړي. ولا مولود له او ضرر بنو ورکول کیږي پلار ته به ولده د خپل بچی په وجه، پلار لا به ضرر نه ورکول کیږي. څه معنا؟ یو خزه د خپل شوده شته کولې شي چې بچی له شوده ورکي، خدا وای نه ورکو، پلار له چې بزا بل څوک ولا پیدا خپل میړه لا وای چې زواله شوده نه ورکو. نو الله و چې ضرر بنو ورکول کیږي پلار ته، هم نه به مور له ضرر ورکول کیږي چې مور کې شوده نشته تکلیف دی ولا دا ولا چې خامخا به ورکي، او پلار له هم تکلیف نه ورکول کیږي چې د مور کې خشوده شته کم مشکل نه لري او دا بیا مو چې زین ورکوم ځان له ولا پیدا بازار نه ولا راوړې کرشي. نو ولا مولود له تکلیف بنو ورکول کیږي پلار له ولده د خپل بچی په وجه. وعلى الوارث او په وارث د دې وارث باندې مثل ذالک پشان ته د خرچې ده په وارث د دغه مړی باندې. مطلب دا دی مخکې موږ مسله بیان کړل چې کچرته د خزه طلاق کړه نو د خزه کې د بچی له شوده ورکې، د دې بچی پلار به د خزه له روپۍ ورکې، خوراک او جامې وغیرہ به ورکې. اوس کدا پلار مړ شو او بچی پاتې نو د دې پلار نه میراث بچی له پاتې کیږي کنه، دی ماشوم له میراث پاتې شو کنه، نو دغه میراث نه به خرچه راخلی او دی خزه له ورکړي، دا خزه بدله شو د ورکړي او دغه میراث نه به خرچه راغستل کیږي او دی خزه له ورکول کیږي. خدا په هغه وخت کې چې خزه دا مطالبه وکړي او که خزه و چې زه په خپل خواخه ورکوم بس ورکړي دي. وعلى الوارث او وارث باندې د دې مړي چې دا بچي دي مثل ذالک پشان ته دغه خرچې دي. فإن ارادا مخکې تیر شو چې د شودو ورکولو موده 2 کاله ده. اوس وی که چرته مور او پلار مشوره وکړه او په دې راضي شو چې را مخکې غوڅودتینه هم کولې شي. فإن ارادا که اراده وکړه مور او پلار، ارادا صيغه د تسنیه ده ګوره، که اراده وکړه مور او پلار فصالن د جدا کولو د دې بچي چې د تینې جدا کی اعتراض منهما رضا د دعاړو وتشاور او په مشورې د دعاړو فلا جناح نشته غنا عليهما په دې دعاړو ګنا بنشته چې غوڅ. وان اردتم ان تسترضعوا اولادکم دا مسله ده چې په مور کې شوده نشته چې بچی له شوده ورکی او یا شوده شته خو لیکن خاون طلاق کړي دغه وځه شوده نه ورکو تیار نه ده. نو اوس کدا خاون اولګيږي او د دې خپل بچی د پاره د شودو د پاره بل خزه په مزدوري باندې اونسي ام جایز ده. بل خزله و چې زما دی بچی له شوده ورکوا زبتاله د میاشتې دومره پیسې درکوم. عربو کې دا رواج ډیرو ګورو، زمونږ زینو کې دا شي نه نشته، خو عربو کې دا رواج ډیرو چې هغه خپل بچی د پاره بل خزه په مزدوري د شودو د پاره نیوله. وان اردتم کغواړی تاسو اراده لرئ ان تسترضعوا چې د شودو د پاره
زنانه اونیسی اولادکم د خپل زامنو د پاره خپل بچو د پاره فلا جناح علیکم نو نشته څه ګناه پتاسو اذا سلمتم چې کله تاسو اوس پاره ما هغه شی اتیتم چې تاسو مقرر کړی د هغه د پاره چې څه مزدوري مقرر کړی غوله اوس پاره بالمعروف د عرف مطابق واتقوا الله او ويرګه د الله نه ګور بیا راځي واتقوا الله د الله نه ويرګه په دې احکام او عمل وکړي واعلموا او پوښی ان الله جبشک الله بما فهغت تعملون چې تاسو کوي بصیر لدون کې دی الله تاسو د اعمالونو خبر دی ګوري والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 4 اشهر و10 پدې کې دیار لسم امر دی او تعلق دی د عدت سره عدت الوفات مخکې د طلاق عدت بیان شو چې کله خزه طلاق شي نو د خاون په کور کې بدري حیزه تیری نه بوزي د خاون د کور نه بل نکاح کولې شي اوس وګه د خزه خاون مړ شو بیا به څومره وخت تیری نو که خاون دې مړ شو او د دې خزه بچي په خېټه نو حامله نه و نو څلور میاشتې او لس ورځې به د خاون په کور کې تیری دی آیت کې راځي څلور میاشتې او لس ورځې او که چرته حامله و امیدوار و نو د هغه د لپاره به څلور میاشتې او لس ورځې نشته بلکې د بچی د پیدا کېدلو پورې وخت دی چې بچی کله پیدا شو کله لږ وخت کې پیدا شو کډیر وخت پیدا شو البته به دا مسله هغه ان شاء الله به سوره الطلاق کې راځي خو اولات الاحمال اجلهن ان يدعن حملهن د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې یو زنانه و سبیعیه اسلمیه خاوند دی وفات شو دا حامله و 15 ورځې وروسته بچی پیدا شو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام لراغله پختنه وکړه چې څوک نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې بس ته د عدت نه اوتل ستاسو لپاره نکاح کول حلال دی اوس که نکاح کې کول شي والذین وهاکسان یتوفون چې وفات شي منکم استاسون ويذرون او پریدي ازواجا ببیان خزی پریدي يتربصن انتظار د کیدا خزی بانفسهن پخپل زانون باندې 4 اشهر څلور میاشتې و 10 او لسورزی څلور میاشتې او لسورزی به انتظار کوي او په دې څلور میاشتو او لسورزو کې به دا خزا حداد کوي حداد معنا زینت بنه کوي ډول سنگار بنه کوي ځان بنه خيسته کوي خيسته جامې بنا غوندي او دا څلور میاشتې لسورزی به د خاون پکور کې تیری بل چرته بزیم نه ګوري حدیث کې راغلی دی چې بل مړی پسې د 3 ورځې نه زیات خفغان جائز نه دی چې مړی وشو 3 ورځې نه زیات غم جائز نه دی ها صرف خزه د چاغه خپل خاون پسې بد څلور میاشتې لس ورځې خفغان کوي زینت بنه کوي ځان بنه خسته کوي فاذا بلغنا اجلهن چکل اورسیږي دا زنانه اجلهن خپل نیټه اعلان هغه څلور میاشتې لس ورځې پوره شي فلا جناح علیکم نو نشته څه ګناه پتا سو باندې فيما په هغه څه کې فعل چې دوی کوي دا خزي فی انفسهن د خپل ځانونو په بارکه بالمعروف پنی کې طریقې سره نو الله وی کنه ټای پوره شو لا بیا پتا سو څه ګناه نشته کدا خزي څه کار او کې معنا نکاح کوي کزي بل خاون کوي نکاح کوي نو الله وی څه ګناه بیا نشته خزي چې کله خاون وفات شو چې واده کړي نه و کني کای تړلې و بیا مسالم دغه ده کني کای تړلې و نو بیا مسالم دغه ده چې انتظار وکړي څلور میاشتې ولا سورځي او کني کای نه وترلې صرف په نامه باندې و نامزاد کېدل چې ولا ویني دا زمون خلک چې ولا پښتو کې کوژدن وي نو کوژدن چې دغه نکاح کې بیا ناراض بیا څلور میاشتې لا سورځي په دې نشته او کني کای تړلې و د کوژدنې په وخت کې نو کني کای تړلې و ته دې حکم بیا دار چې څلور میاشتې لا سورځي بدام بیا تیری به چې کله د خزي خاون وفات شي مثلا ادا کوله نو دا خزا خود مختار ده ګوره څلور میاشتې لس ورځې به د خاون په کور کې تیری کی خداغي نرسته بیا دا خود مختار ده چې بس هر شرط زی خپل پلار کا رضی او که ارزه رضی قبل نه کا کوي او کوي نه کوي خو لیکن زمونږ استادو په پښتنو کې د دې خزو سره ظلمونه کیږي باز دا ظلم هم پکې دي چې کله د خزي خاون وفات شي بس دا بیا د دې کورنۍ خپل خوخه ده نو کلی ورلې په نکاح کوي او که ارچالې په نکاح کوي کشرې لیوري وی کام عمر والا لیوري وی او بشره خزا ولا په نکاح کې هغه له ساتلې ناس تکړی ولا
داغه خوخی کني بس دا غریب مجبور غږ نشي کولای. نو دا زمون په معاشره کې پښتنو کې ظلم دی. دا د خځې خپل خوخه د چې د دې کور کې نکاح کوي کبل کور لږ یو کوي او کنه کوي دا اوس آزاد شول. د دې سړی خځه او خاوند وفات شو نه د خسر کار ور سره شته نه د خواخه نه د لیور. فاذا بلغنا اجلهن چکل اورسیږي خپل نیټه لفلا جناح علیکم نو څه ګنا نشته پتاسو فيما پهغه څه کې فعلنا چې کوي دا خزي فی انفسهن د خپل ځانونو په باره کې یعنی نکاح بالمعروف په طریقې سره په نیکه طریقې سره. مطلب دا دی چې نکاح به کوي ګوره نوري تعلقات ابنه کوي. والله والله بما پهغه څه تعملون چې تاسو کوي خبير خبردار دی. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. مخکې مسله د عدت بیان شو موده د عدت بیان شو نو د عدت په زمانه کې یو بیل حکم بیانای چې کله د خزې عدت کده طلاق عدت دی او کده وفات یعنی که خاوند ولا طلاق ورکړي دی او که خاوند نه مړ شوی دی خود دې چې هغه د عدت کومه زمانہ ده په دې زمانه کې الله دې د خزې سره تاسو نکاح نشي کولای. ګوره نو ور سره نکاح کولای شي نو ور سره وعده د نکاح کولای شي وعده به وسره نه کوي. ګوره کله ستا وخت پوره شي بیا به ما ته نکاح کوخه یا به زه تا خپل زویلا بیا کوم. ګوره نو ور سره وعده کولای شي. ها که اشاره کې دوی له خبره او کې واغه پوي کې په مقصد باندې خیر دی. اشاره کې ورلوي چې مقصدی هغه پوي شي په خو لیکن نکاح نوم بناخلي او یې پزړه کې پټه وساتي چې بس کله د دې خزي وخت پوره شي عدت پوره شي زو سره په خپل نکاح کوم یا خپل زویلا خپل رور لکم دا جایز دی. ولا جناح علیکم ونشتت گناہ پتا سو باندې فيما په هغه څه کې عرضتم به چې تاسو اشاره کوي په هغه سره من خطبه النساء د غختلو د زنانونا چې تاسو اشاره کوي په هغه سره من خطبه النساء د غختلو د زنانونا. اشاری الفاظ مفسرینو بعضی ذکر کړی دي لکه ورلوي چې زما اراده ده سړی ولوي چې زما اراده ده چې ونی کې خځه سره نکاح وکم یا د دې خځې بعضی صفاتونه بیان کړي چې ته ډېره نیکه خځه یا ول نور صفاتونه بیان کړي چې ستا مثلا فخلې ډېر خکه وغیرہ وغیرہ یا ول خپل بعضی صفات بیان کړي چې زما فلانه منصب او عہده ده فلانی ځکه وظیفه لرم فلانه مال مې دی وغیرہ یعنی پسړه کې ولله سی ورواچي چې تاسو سره نکاح اراده لرم. نو ګنا نشته پتا سو فيما په هغه څه کې عرضتم به چې تاسو اشاره کوي پاغه سره من خطبه النساء د غختلو د زنانو او اغناتم یې پټوي فی انفسکم پخپل زړونو کې پزړه کې پټاو ساتي چې کله د دې خزې عدت پوره شي بیا به سره نکاح کو دا باک نه کوي. علم الله انکم ستذکرونهن وسی الله وجب بیان چې د دې الفاظ اجازه الله او کړه په اشاره کې خبره او کې دا جایز دی. ولی ځکه الله وی بعض وخت کې چې کله د خزې خاون وفات شي دا خزه ډیره خېسته یا ډیره مالدار یا نور په کې بعضی صفاتونه نو د خلکو تادی چې زو سره نکاح کوم څوک نه مخ کې نشي نو الله وی د دې اشاره اجازه هم زکه وکړه. علم الله پویږي الله انکم چې بشک تاسو ستذکرونهن خامخا تاسو بیا د وې دا زنانا ولكن لا تواعدوهن لیکن وعده ور سره مکوي سرن پپټا وعده ور سره مکه چې ګوره کله ستا وخت پوره شي بیا بزتا سره نکاح کو الا ان تقولوا مگر دا چې تاسو وی قولا معروفا وینا نیکا اخذ چې کوم مخکې ذکر شو تعریض اشاره ولا تعزموا او مپخوي عقده النکاح غټه د نکاح مکلا کوي غټه د نکاح یعنی نکاح مکوي حتا تر دې پورې یبلغ الكتاب چې ورسیږي عدت فرض کړي شوی. الکتاب معنا عدت فرض کړي شوی اجله خپل نیټه نکاح مکوي تر دې پورې چې ورسیږي عدت فرض کړي شوی اجله خپل نیټه چې عدت پوره شي چې هغه څلور میاشتې له ورځې د وفات کې او که طلاق نو درې حیزونه دي او که حامله وا نو د بچی پیدا کیدل. وعلموا او پوشه ان الله بشک الله يعلم پویږي ما په هغه څه فی انفسکم چې تاسو په زړونو کې دي. الله واستاسو د زړونو نمزه خبرم ظاهر خلا پرید فاحذروه نزان اساته د الله د عذابنا فاحذروا عقابه مضاف حذف نزان بچکه د الله د عذاب یعنی نافرمانی مکوئ.
واعلموا او پوش ان الله غفور حلیم چې بشک الله بخون کې صبرناک دی لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه دې جنو ذکر کیږي مسالې د مہر چې خاون خزلا د نکاح په وخت کې کوم شی مقرر کړي دی لمهر وای دا د خزي په خاون باندې حق لا جناح علیکم گناہ نشته پتا سو باندې ان طلقتم النساء کتاسو طلاق ورکې زنانه ولا ما لم تمسوهن ترسو پورجتا سو نزدېکت نه کړي د دوی سره او تفریضوا لهن یا مہر نه مقرر کړي د دوی د پاره او تفریضوا یا مہر نه مقرر کړي لهن د دوی د پاره فریضه مہر مقرر ومتعوهن وسامان د فیدی ورکې دوی لا د دې آیت مقصد دا دی یو سړی د خځې سره نکاح وکړه خو د نکاح په وخت کې مہر مقرر نک مہر ذکر نک چې څومره مہر بدل کو او خاون لا خځې سره شپم نه وته راکړي نزدېکت لا نو کړي چې طلاق یې کړي نه د دې خځې په خاون باندې مہر نشته صرف لګون د سامان د فیدی بو ولور کې نه کم از کم یو جوړه جامې بو ولور کې کډیر ولا ورکې ام خاون خپل خوخه د حکم از کم چې یو جوړه جامې ولا ورکې دینه بکم دی دا د هغه خځه د پاره چې د نکاح په وخت کې مہر ذکر نشو چې څومره مہر بدل کو او خاون سره شپم لاته را کړي نو چې طلاق دا اوله مسله شوله لا جناح علیکم نشتس گناہ پتاسو ان طلقتم النساء کتاسو طلاق ورکې زنانه ولا ما لم تمسوهن ترسو پورې تاسو نزدېکت نه کړي د هغه سره او تفریضوا یا تاسو مہر نه مقرر کړي لهن دا غوې د پاره فریضه مہر مقرر ومتعوهن وسامان د فیدی ورکې دوی لا سامان د فیدی دی له متعوي او د دغه خزه د پاره دا متعه چې دا ګوره واجب دی خاون به خامخا ورکې ځکه د دې د پاره مہر نشته على الموسع فمالدار باندې قدره د هغه د مالداري په اندازه د قدر وسعه وعلى المقتر او په غریب باندې قدره د غریبي په اندازه ده یعنی که خاوند د مالدار ډیر شي دی ورکی که غریب یو لګون دي شي دی ورکی متاعا بالمعروف دا سامان د فائدې د بالمعروف په نیکه طریقې سره یا متاعا فائدہ ورکول دی بالمعروف په نیکه طریقې سره حقا على المحسنين دا حق ده پنیکی کونکو په احسان کونکو وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه دا اوس بهم صورت ده د دې آیت مقصد دا دی چې یو سړی د نکاح په وخت کې خزله مہر وټاکه مخکې مسله خدا و چې مہر نه وټاکل خلاص په ور سره کړي نه و چې طلاق یې کړي نو په دی وخت کې د دې خزه د پاره د ټاکلي مہر نیمه دی څومره چې ټاکلو مقرر کړو داغي نیم به خزه لور مثلا که 10000 روپۍ مہر مقرر کړو خلا شپې وسره نه وکړي چې طلاق یې کړه نکاح کړي وا خو شپې نه وکړي چې طلاق یې کړه د پاره دا غشلو زرونه بن لزه ور که یو لکه مقرر کړو 50 دا دوی مسله وګورئ وان طلقتموهن او کتاسو طلاق ورکې زنانه ولا من قبل ان مخکد دین تمسوهن چې تاسو ور سره نزدېکت وکي نزدېکت ملانو کړي وقد فرضتم او حال داده چې تاسو مقرر کړي د لهن د دې زنانه او د پاره فریضه مہر مقرر فنصف فعليكم نصف نو لازم دې پتا سو باندې نیم ما د هغه مہر فرضتم چې تاسو مقرر کړي دې لازم دې پتا سو باندې نیمای د هغه مہر چې تاسو مقرر کړی دی نیم بخاون ورکړي الا ان يعفونا مگر که معفو کی دا زنانا که زنانا معفو کی چې بس نو غواړم سیده خدا په هغه وخت کې چې دا خزه صحیح عاقله او بالغه ګوره لیونی نه او صغیره نه وړه نه عاقله مو او بالغه مو نو کاغه په خپل خوخه باندې خزیله ټول مہر معاف کوي یا بعض حصہ ولا معاف کوي کولې شي نو الا ان يعفون مگر دا چې معافي او کی زنانا او يعفو الذي يا معافي او کی اغسړې بيديه چې داغه پلاس کې عقدۃ النکاح غټه د نکاح دا مراد نه خاوند دی که خاوند معافي او کی ام کولې شي څنګه
مثلا 100,000 روپۍ مہر او خاون خزل اسپارلې 100,000 روپۍ مہر او خاون خزل اوسپار اوس خاون د نزدېکت نمخ کې خزل طلاق ورکړ نو چې طلاق ورک اوس د خاون حق دی چې نیم مہر دې بیرته وغواړي کنه خو خاون وي چې زبر در بخلې مې دي یعنی دواړه طرف نه معافي جایز ده که خاون معافي کوي ام صحیح ده خزل او چې ستا خو ما سره نیم مہر دې خټول وال او یا خزه معافي او کی چې بس تا سره زما کم مہر کې در بخلې مې دواړه جایز دو سورتونه په دې آیتونو کې تاسو واوریدل اول سورت دا شو لنډي بیا چې خاون خزل مہر نو ټاکلې نزدېکت لانو کړي چې طلاق یې کړ نو د دې خزل لپاره صرف د سلګ غوندې سامان د فائدې به ولور کې متعادل وي دویم صورت دا ده چې مہر ټاکلې او خو خاون لا نزدېکت نو کړي چې طلاق یې کړ نو د ټاکلې مہر نیم به ولا اوسپاري دا دویم صورت شو دریم صورت هغه دا ده چې هغه په نور زین نور نصوصو کې راغلي ده چې خاون مہر لا ټاکلې نو د نکاح په وخت کې مہر ذکر نکړ خو خاون وسره شپه وکړه لوغینه بعد به طلاق کړ نو د دې خوځې د پاره مہر مثل مہر ټاکلې نو خو خاون وسره نزدېکتو کې به طلاق کړ نو د دې خوځې د پاره مہر مثل دی مہر مثل دی لوي چې د دې خوځې په خاندان کې کمی جنکی واده شوی دی خور ترلور وغیرہ دا غوي چې څومره مہرونه دي خاون به خوځې له امده غوړه مہر ورکړي دی له مہر مثل وي دا دریمه مسله شو څلورمه دا ده چې خاون خزل مہر وټاکو نزدېکت ور سره او کشپه وکړو به طلاق نو چې څومره مہر ټاکلې غټول بوله ورکړي چې شپه وسره کړي دا نو چې څومره مہر ټاکلې او غټول بوله ورکړي دا څلورمه مسله شو د مہر سره متعلق ټول څلور مسئلې به دوه په دې آیتونو کې بیان شوي او دوه د خارج نه د بهر نه تاسو لما بیان کړل وان تعفو او دا چې تاسو معافي وکي اقرب ډیر نږدې د لتقوا تقوالا الله وی که معافي وکي نو دا ډیره خبره ده خزه خاون که یو بل مہر معاف کی چشم پوشي وکي دا خبره ته تقوا ته نږدې ده ولا تنسوا الفضل ومهروي مهرباني کول بینکم پخپل مینس کې مهروي مهرباني کول پخپل مینس کې څه معنا تاسو یو بل محتاج استئ یو بلم ضرورتونه پیخیږي نو مهرباني وکي معافي وکي او څنګه مکوي خزل هم پکار دي چې کله د خاون وسنه رسیږي مہر ډیر دی واخ دي وسره گزارو کې ډیر نه اخلي کم دی واخلي یا دی بيخي معاف کی هم دغه شان که خاون وګوري مالدار دی او خزه محتاج ده ډیر دی ولا ورکی ولا تنسوا الفضل ومهروي مهرباني کول بینکم پخپل مینس کی ان الله بشک الله بما فهغت تعملون چې تاسو یې کوي بصیر لدن کې دی